طالبانو په هیواد کې د لویو اقتصادي پروژو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د طالبانو له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دوی به نه یوازې د لویو اقتصادي پروژو لکه تاپي، کاسازر، د ریل پټلۍ او په لوګر کې د مس عینکو کان ته زیان نه رسوي، بلکې له دې پروژو څخه به ساتنه هم کوي. خو حکومت د طالبانو دغه څرګندونې غولونکي بولي او ټینګار کوي چې طالبان باید په عمل کې وښیي چې پر عامالمنفعه پروژو حملې نه کوي. سلام وخت مو بخیر، زه ذبیح صلات یم او تاسو له ټولو نیوز او لمر تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. زموږ بحث همدې موضوع ته ځانګړی شوی. زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د غزني ولایت پخوانی والي شیر خوستی، د اسلامي حزب د ګوند ویان ډاکټر نادر افغان او د سیاسي چارو کارپو او لیکوال ثواب الدین مخکښ. تاسو ښه راغلاست، موږ ته په خیر راغلی. شکر. اوله زه والي صاحب، تاسو ته د طالبانو خبرپاڼه به لوستې وي. افغان طالبانو په لومړي ځل د یوې خبرپاڼې له لارې د ملي پراختیایي پروژو د ملاتړ او ساتنې ژمنه کړې ده. که راشو په دې باندې بحث وکړو، څه د دې باعث دی چې نن طالبان د ملي پروژو د ساتنې خبره کوي او دوی وایي چې خپلو کسانو ته اړوندو کسانو ته امر کړی چې دوی د نور د ملي پروژو په وړاندې خنډ نه ګرځي، حتی د هغې څخه د ساتنه هم ترسره کړي. ډېره مننه د سلام په وړاندې کولو ساره صاحب تاسو ته او ډېرو درنو مېلمنو ته او د تلو ډېرو معززو لیدونکو او اورېدونکو ته. یو دلیل زما په عقیده دا کیدای شي چې طالبان نن په ډېر ډاډه زړه دا خبره کوي چې موږ د زیربنایي پروژو باندې کار نه لرو. او دا ولې د یو هدف دا دی چې دوی داسې فکر کوي اوس چې دوی په افغانستان کې تسلط ورځ په ورځ زیاتېږي. نو هر وخت ما په عقیده چې په یو مملکت کې د یوه حزب یا د یوه ډلې قدرت سیاسي او هغې زیاتېږي، نو دوی کوشش دا کوي چې ځان ته یو لجنمسي ورکړي، ځان ته یو مشروعیت ورکړي چې مثال موږ نور اضافه جنګ نه کوو ځکه چې موږ یو قوت یو یو قوي هغه خلک یو ګروه یو. نو ښه دا ده چې مثال موږ د مملکت ته داسې خلک ته وښیو چې ګویا موږ په زیربنایي پروژو کې موږ غرض نه لرو او موږ دا تشویقوو چې د ساتنې ملاتړ یې هم کوو. دا تقریبا زما په عقیده یو تر یو څه اندازې پورې د افغانستان د ملي یووالي حکومت لږ ضعف هم ښیي، یعنی دوی باید په دې چارو کې نور لا ګړندي وي. نو طالبان وایي چې طالبان باید دغه څه چې دوی وایي په عمل کې ثابته کړي. په تېره وروستۍ میاشتو کې په 11 ولایتونو کې لږ تر لږه 302 ښوونځي، 41 روغتیایي مرکزونه، 50 جوماتونه، 15305 کورونه ویجاړ شوي دي چې ویل کېږي 10 میلیونه افغانۍ دوی خلکو ته زیان رسولی دی او عامالمنفعه تاسیسات دوی له منځه وړي. خو هدف په دې کې همدا دی چې دوی غواړي چې دغه بڼه لږ ورځ په ورځ دوی له څه راسه تغییر ورکړي، چې دوی ځان دپاره یو مشروعیت اضافه نور د خلکو په منځ کې پیدا کړي، حتی یو محبوبیت پیدا کړي. او دوی به دې دپاره وخت پکار دی چې دوی دغه شی ثابت کړي چې دوی واقعا هم یا د عمل په ګران دی یا دوی په زیربنایي پروژو باندې دی. څه ډول ثابته کوي؟ تاسو په جریان کې یاستئ. د طالبانو پخواني مشر مولا محمد عمر مجاهد هم خپلو کسانو ته ویلي و چې تاسو د عامالمنفعه پروژو په وړاندې خنډ مه ګرځئ، اما هېڅکله هم د ده دغه امر د جګړې په لیکو کې موږ او تاسو کوم مثبت پایلې دی نه درلودې. همیشه دوی ښوونځی وران کړی دی، روغتیایي مرکزونه یې وران کړي دي، د روغتیایي مرکزونو کارکوونکي دوی وهلي ډبولي دي، حتی وژلي دي. نو بیا د دوی دغه ډول یو هدف یې فکر که ما په هغه ساره صاحب دا و په هغه څو کاله مخکې چې دغه حملات دوی سرته رسول او اوس یې هم رسوي. یو دلیل دا و چې دوی د خارجي ګواښ په مقابل کې ځواکونو په مقابل کې دوی یو دریځ و چې دوی د افغانستان نه وځي او موږ قانون نه منو، فلانی شی نه منو، دا نه منو او توپک نه کېږدو او تر څو چې خارجي قوا په افغانستان کې موږ د ځای نه پرېږدو او موږ به خپله مبارزه کوو. دا یو دلیل په هغه وخت کې و. اوس چې ګورم دوی یو څه ناڅه د خپلې شکل یا هغه ته تغییر ورکړی دی د مبارزې ته او دوی غواړي چې مثال د افغانستان حکومت سره هم په دې کې خبرې اترې وکړي، د قطر په مثال په دفترو کې یا په نورو ممالکو کې، سعودي کې دا ځای کې تقریبا په ترکیه کې دوی غواړي چې دغه ورو ورو د خبرې د هغې سره زیاتې کړي چې ځان ته هغه مشروعیت ورکړي. ولې زه فکر کوم ما په عقیده
پکار دی چې د افغانستان حکومت هم دې لپاره چې رای حل دی ولټوي، ځکه چې جنګ ورځ پر ورځ اوس هم په زیاتېدو دی، خلک اوس هم په جنګ کې زیات مري. نو دغه هغه شیان دی ما په خیره چې طالبان د دې نه لږه استفاده کوي. امیدواري دا ده چې د یووالي حکومت په دې کې ګړندي ګامونه کېږدي او داسې یو پروژې چې مثال منفي پروژې وي لکه د خط ریلو، د نور اقتصادي او سړکونه، دغه شیان چې چېرې دوی په دې کې د ګړندی ګام واخلي نو هغه به فکر کوم د افغانستان خلک د ملاتړ به هم دوی سره وي او دوی به د خپل حکومت حمایت هم وکړي. اما افغان حکومت وایي چې طالبانو همیشه د اول منفعه پروژو په وړاندې خنډ رامنځته کړی دی او تر ډېره بریده پورې هم چې هغه ټولګټې پروژې چې تر اوسه پورې نه دي بشپړې شوې، یوازینی لامل یې همدا وسلوال مخالفین وو چې دوی د دغه پروژو په وړاندې خنډ واقع شوي دي او افغان حکومت هم د طالبانو په دغه نیت باندې شک کوي، ځکه دوی وایي چې دوی هغه څه چې وایي په عمل کې د هغه څه نه شي کولی په اثبات ورسوي. خو زه غواړم که چېرې مثال دوی واقعا هم په دې کې صادقه وي نو زه خو یو ډېر یو ښه څو میاشتې مخکې کافیاري موږ تاسو په دې باندې خبرې وکړو، اته میاشتې مخکې ما د رئیس جمهور ته دغه طرحه دی او د پروژې دپاره وکړه. ما هدف په دې کې فقط یو شی دی چې که چېرې طالبانو ته هم صادقه وي نو زه به اوس په عمل کې وګورم چې دوی څومره صداقت لري، څومره دوی رښتیني خلک دي او څومره غواړي دوی د ملت باندې خلکو باندې زړه سوځي. نو هغه پروژه چې ما ورته شروع کړې دي 8-9 میاشتې د رئیس جمهور چې هغه پروژه خوښه شو او هغه پروژه موږ پلې کړه او مثال غواړي چې پلې کړو او هغه پروژه د عمل منفعه ده د کابل لپاره د ریل او خط پروژه ده چې تقریبا په حدود د 800 میلیونه حتی د 1 میلیارډ ډالر په شاوخوا کې ده، ځکه چې کابل نفوس تاسو پوهېږئ چې په 2015 کال کې د 140 میلیونه زیاتېږي. نو کابل به هغه ښار وي چې تقریبا ډېره اضافه خلک چې د نامل نقل کې هم دغه پروژه وي. دا پروژه بهترینه پروژه ده چې نامنفعه ده، د شیر خوسي کوم پروژه نه د افغانستان لپاره دغه پروژه ده، د ښاروالي په تصرف کې به وي، کاربن ډای اکساید لیول کموي او دا پروژه مثال د ارزانه ده یا سړی کولی شي د ارزان قیمت ټول د طالبانو په رښتینولي به معلومه شي. د تېرو 14 کلونو کې چې دوی تر اوسه په افغانستان کې د شته حکومت په وړاندې جنګېږي، تر کومه ځایه پورې دوی د ملي پروژو په وړاندې د دوی امانتداري او یا هم د دوی رښتینولي تر کومه ځایه پورې تاسو ثابته شوې ده؟ همیشه د دغه پروژو په وړاندې خنډ نه دي؟ تر اوسه دوی دغه شی ثابت کړی دی، په عمل کې نه دی ثابت کړی. خو که چېرې دوی داسې وایي چې موږ یې کوو نو موږ به هر وخت دې ته انتظار وو. که چېرې زه اوس یې وګورم چې سر د ننه دوی حملات بندوي، دوی مثال انتحاري حملات نه کوي او دوی مثال یرغل نه کوي په منطقه باندې، موږ په پوسټا باندې، موږ په نظامي سرتیرو باندې دوی حمله نه کوي. او زه اوس هم ګورم چې په هلمند کې دوی څه حال اچولی ده، همدغه رقم په کندوز کې دغه ما لپاره تر اوسه لا د شک وړ دی چې دوی به واقعا هم وکړی شي چې هغه ژمنې چې دوی کوي په عمل کې سر کوي. زما په عقیده دغه ده چې اصلا د طالبانو دوی دریځ هم اوس یو نه دی، د څو طرفه پراګنده دی. که چېرې په قطر کې دوی نه د موږ ریپرزنټیشن نه کوي، هغه چې په کابل کې دي بله خبره کوي، هغه چې وایاندان دي مثال د دوی هغه یو بله خبره کوي، حتی یو کار چې وشي سبا ته دوی وایي دا موږ نه دی کړی. نو زه فکر کوم دوی په هغه کې تر اوسه رښتیانۍ شی نه کور مدان سلامت انشاءالله بېرته سره ګرځم. ډاکټر صاحب تاسو څومره باورمن یاستئ څه د دې باعث کېږي چې نن طالبان اعلان کوي چې دوی به وروسته له دې څخه د عمل منفعه پروژو په وړاندې خنډ نه پېښوي؟ د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د اورګاډي د هغې پټلۍ له پرانستل کېده څخه یوه ورځ وروسته دوی دغه خبر خپور کړو. آیا د سیمې هېوادونو فشار په طالبانو باندې د دې ښکارندویي کوي چې طالبان دغه ډول خبر خپروي او یا هم د ترکمنستان سره د دوی پخوانی مخینه یا سابقه د دې ښکارندویي کوي چې ترکمنستان هم کولی شي په دوی باندې فشار راوړي تر څو د دوی د ګټو په وړاندې ونه درېږي؟ تشکر سعادت صاحب، تاسو ته خوشي صاحب ته او مخکښ صاحب ته د تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. بې له شکه په دې کې دواړه عوامل شامل دي. یو خو دا دی چې طالبانو خپل وخت کې د دوی حکومت په وخت کې ترکمنستان سره ښې اړیکې درلودې، بلې خوا د پاکستان سره چې تجارتي مسایلو کې دا هېواد هم داخل ده، دوی زیات روابط لري، دوی مرکزونه هلته دي، دوی له هغې خوا تمویلیږي او یو دغه اړخ ده. دویم دا دی چې په داخل کې د دې عمل منفعه پروژو د خرابولو نه، د سړکونو د ورانولو نه، د حتی د تاسیساتو مکتبونه نور تاسیسات چې په تېرو 1400 کلونو کې طالبانو له خوا نه زیاتره یې ویجاړېدل او یا به ټول دوی نه ویجاړول خو نورو خلکو به ویجاړول، نن به د دوی وو
چې طالبان دا کار کوي دغه منفي عکس العملونه راپورته کړو د ملت په منځ کې د افغانستان خلک له دې نه ډېر زیات وکړېدل وځورېدل لا اوس هم ځورېږي تاوان یې زیان یې ټول ملت ته افغانستان ته ورسېد په دې کې دوی زیات خپل اعتماد له لاسه ورکړ دوی په دې کې زیات هغه فاصله دي دوی په ملت کې چې دوی دعوه کوله چې دوی په ملت کې جای او جایګاه لري هغه ډېره زیاته متضرره سوه او خرابه سوه نو دغه علت یې دوم علت یې داخلي ده چې د افغانستان خلکو ته وښیي چې دوی هم یو بامسؤلیته قوت ته دوی هم یو سیاسي ډله ده او په افغانستان کې غواړي د دا لپاره په آینده کې جای ولري یوه خبره تاسو له دوی څخه لرئ دوی به وتوانېږي په دغه څه چې دوی وایي دې باندې عمل وکړي همدا اوس موږ تاسو په عیني واقعیتونو باندې بحث وکړو د کابل څخه موږ تاسو حرکت وکړو تر قندهار یا هراته پورې د دغې سړک وضعیت سړی وګوري ته دې خام المنفعه پروژه باندې فکر نه کوم چې په افغانستان کې شتون ولري دغه سړک دغه پلچکونه چا وران کړل ولې ورانوي تر نن پورې ولې ورانېږي د کابل په څیرمه په لوګر ولایت کې ښوونځي ته ورچول کېږي هغه هم په اجتماعي پاڼو باندې د هغې عکسونه پورته کېږي وایي چې افغانستان ضرورت دې ته نه لري چې عصري زده کړې ترسره شي یا د ښوونځیو شتون دلته نور هم د غربي ټولنې دپاره لاره هواره کوي تر څو دوی په افغانستان کې پاتې شي دغه ذهنیت کله چې دوی سره شتون ولري بیا څه ډول ممکنه ده چې د عمل منفعه پروژو څخه دوی خپل ملاتړ اعلان کړي بلکل زه همدې ته راتلم زما هدف دا و چې اصلا دا موضوع چې دوی اعلان کړی ده اصلا عملي نه ده عملي ځکه نه ده چې وخت کې چې یو پروژه د دولتي سربازانو لخوا ساتل کېږي د هغه امنیت نیول کېږي ته د دولت سره په جنګ کې ته سرباز وژنې ته عسکر له مابینه وړې ته موټر ته مای نږدې ټانک په بم باندې الوځوې نو تر ټولو اول خو تر ټولو غټه سرمایه چې د هغه بشري سرمایه ده چې انسانان دي کدرونه دي علمي شخصیتونه دي انجینر ده ډاکټر ده مکتب ده عامه تاسیسات ټول فزیکي او بشري منابع دواړه په دې کې له منځه ځي په جګړه کې متاسفانه کله چې بشري قوه ته له منځه وړې وژنې له مابینه وړې ډاکټر له موټره کوزوي انجینر کوزوي وژنې بندي کوي تشتوي حتی ښوونکي ډېر زیات ښوونکي ووژل سو مکتبو ته ور واچول سو حتی داسې مکتبونه چې هغه په میلیونو حتی په میلیاردو افغانۍ پرې مصرف شوي وي هغه په بمو باندې والوځول سو ویجاړ سو خو دا داسې جګړه ده چې دا تحمیلي تپل شوې جګړه ده استخباراتي جګړه ده شاته هغه هېوادونه چې دوی تمیلوي یو وخت کې هدف دا و چې تاسې ډېر زیات جنګ وکړئ ډېر زیات تاسیسات وران کړئ یو ډار و ویره واچوئ خلکو ته په نظر کې دا ورکړئ چې تاسې یو قوت یاستئ که مثلا تاسې جنرال نسئ وژلی تاسې قومندان له منځه نسئ وړی تاسې قومنداني ته ضرر نسئ رسولی تاسې کولی شئ چې هغه محافظین چې د یوې پروژې نه حفاظت کوي هغه په ډېر اسانۍ سره له منځه وړل شي دا چون هغه اهداف په اسانۍ سره دوی دا اهداف تهدیدولی سوای له مابینه یې وړی سوای نیولی سوای تښتولی سوای او له مابینه یې وړی سوای دا تر هغه وخته پورې دا موضوع عملي ماته نه ښکاري تر څو پورې چې دوی له دولت سره په قانونمند ډول باندې په یو چوکاټ کې په منظم ډول باندې خپل دغه اوس جګړیز حالت بدل نه کړي تر څو چې جګړه وي دشمن دولت او د افغانستان حکومت دوی ته دشمن وي او د دشمن له ادرس نه دوی خپل فعالیتونه په مخ وړي حتی دوی ته دا ګارنټي هم څوک نشي ورکولی چې طالب به راځي سړک به ساتي طالب خپله تر هدف لاندې ده طالب خپله د تیارې تر بمبار لاندې ده تیارې د امنیتي ځواکونو تر خطر لاندې چې باید ویې وژني ځکه هغه مخالف ده هغه وایي ته د دولت مخالف یې دولت هم عسکر وژني مکتب ورانوي تاسیسات ورانوي ته په نظامي اصولو کې په پرنسیپ کې دی دشمن ده کله چې دا تعریف شو چې دی دشمن ده دی باید له منځه یوړل شي کله چې طالب تر تهدید لاندې وي هغه تر دې خطر لاندې وي چې زه وژل کېږم هغه نشي راوتلی چې په سړک باندې پیره وکړي تا سړک وساتي تاسیسات وساتي که هر څوک یې تخریبوي خو مسؤلیت یې دوی په غاړه ده که دوی مسؤلیت مني که یې نه مني هغه بېله خبره ده زه وایم دا یو ښه پیغام ده دا پیغام له ځان سره ډېر مسایل په نظر کې لري چې دوی یعنې دې ته اوس بالاخره قانع شوي دي چې د سولې لار ونیسي د سولې ملي منافع ورته ژمن واوسي ملي منافع وساتي دوی هم په دې کې شریک دي د افغانستان خلک دا یو ښه پیغام ده اما تر دې وخته پورې عملي نه ده چې دا په عمل کې ثابته شوې کور مدن حسین سلامت صاحب تاسو سره ګرځم ښاغلی مخکښ تاسو فکر کوئ چې طالبان چې نن دغه اعلان کوي چې دوی به د عمل منفعه پروژو څخه
ساتنه کوي او د دې ترڅنګ د یادو پروژو د کارکوونکو د امنیت خوندي کولو کې به هم دوی همکاري او مرسته کوي. آیا د طالبانو کمزورتیا د دې باعث کیږي او یا هم د سیمې هیوادونو فشار پر طالبانو باندې او یا هم په دغه اقتصادي پروژو کې د سیمې هیوادونو ښکیلتیا د دې باعث کیږي چې نن طالبان د سیمې هیوادونو د ګټو په وړاندې ونه درېږي او دوی نشي کولی د دوی ګټې دلته وګواښي. خو مخکې له دې چې د تاسو ځواب واخلم لنډه وقفه اخلو. قدرمنونکو له لنډې وقفې وروسته بیا هم زموږ خپرونه دوام لري. بیا هم ښه راغلاست. مهرباني ښاغلی مننه سادات صاحب، تاسو ته په میز کې ګډونوالو او ملګرو ته او د تلونیو مینوالو ته سلامونه او ښې چارې. په سر کې اجازه راکړئ د جنرال صاحب غوري مړینه د هغه کورنۍ ته تسلیت وایم او ټول افغان ملت تسلیت وایم او هغه ته د وطن د شهید په نوم باندې د برین جنت غوښتنه وکړم. موږ او تاسو لکه مخکې چې ملګرو ویلې چې دغه پیغام په اصولو کې ګرچې ډېرې خبرې له ځان سره لري، ډېر مثبت پیغامونه له ځان سره لري او خپله د دغه محتوا چې کله ما وکتله څو مړخونو ته اشاره کوي. ځینو برخو ته یې ملګرو اشاره وکړله چې هغه مثلا له ترکمنستان سره ښه روابطو په پخوا کې د دی، ولې له هغه نه را دې خوا که موږ فکر وکړو له چین سره مثلا دوی په هغه وخت کې ښه روابط نه درلودل. د افغانستان د دولت هڅې او هغه شواهد او اسناد منځنۍ اسیا هېوادونو ته، روسیې ته، چین ته او ځینو نورو هېوادونو ته چې په سیمه کې ښکیل دي او دخیل دي، د افغانستان د دولت لخوا نه هغه شواهد وړاندې کول چینایانو ته، ترکمنانو ته او نورو د منځنۍ اسیا هېوادونو ته چې ټول ازبک طالبان یا ترورستان، ټول د چین د سینکیانګ کې د یوغور طالبان یا ترورستان په کومه سیمه په کوم منطقه کې تربیه کیږي، کومو کسانو د سیمه ییز اقتصاد یا هغه د نړیوال پرمختګ د اهدافو مخه نیولې ده. هغه ستراتیژي چې نړۍ او خصوصا آسیا یې د خپل ځان لپاره لري یا آسیا اروپا د ایرویشیا په نوم باندې د خپل ځان لپاره لري، د هغو ستراتیژیانو د انکشافي ستراتیژیانو د پرمختګ باعث څوک شوي؟ دا د دې باعث شو چې په طالبانو باندې د چین لخوا نه، د ترکمنستان لخوا نه، د منځنۍ اسیا د نورو هېوادونو لخوا نه فشار راشي او بالاخره دوی په خپله اعلامیه کې مختلف هغه هېوادونه چې له دوی فشار دوی له هغوی لخوا نه دوی ته فشار ورکړل شوی ده، خصوصا په پاکستان باندې ډېر فشار وړل شوی ده، هغه دوی په دې اعلامیه کې ذکر کړي. دا یو موضوع. بله موضوع طالبانو جنگ چې و هغه یو انګیزهیي جنګ و، یو رواني جنګ و. له فزیکي جګړې سره سره دوی ډېر کوښښ کاوه چې رواني تاثیرات هم په افغان ملت باندې او هم هغه نړیوالو بنیادونو باندې یا اشخاصو او افرادو باندې چې دوی ته پیسې ورکولې په هغوی باندې رواني تاثیرات ولري، یو انګیزه ولري د کومې انګیزې لپاره ته جنګېږي. که تاسو فکر وکړئ په اوسنیو وروستیو کلونو کې ټولو هغو منابعو چې طالبان یې تمویلول، پاکستان ته پیسې ورکولې چې دوی مداوا وکړي، تداوي وکړي، درملنې وکړي، سهولتونه ورته برابر کړي، هغو مراجعو په دوی باندې نور خپلې پیسې بندې کړې. که څه هغه افغان لوړ تجاران او افغان خواخوږي و د طالبانو او که هغه په خلیج کې او په عربي هېوادونو کې د دوی تمویلونکي هېوادونو، ځکه هغوی ورته وویلې چې ته خو ما ته وایې چې زه د بهرنیو قواو په ضد جنګېږم، زه د امریکایانو، غربیانو او نورو په ضد جنګېږم، ولې ته خو غربیان نه وژنې، ته خو راپورته کېږې افغان ماشوم، افغانه ښځه، افغان مکتب، افغان مسجد چې زه ورته پیسې ورکوم او د بشریت پیغام هم دا ده، ته خو هغه ختمې. همدغه دلیل چې دوی خپل منابع او خپل پیسې په دې باندې بندې کړې. دا یوه موضوع. بله موضوع دا ده چې که چېرته طالبان دا دعوه کوي چې موږ د افغانستان لپاره د امن منفو پروژو ساتنه کوو، نو اسلام نور هغه دینونه چې په نړۍ کې تر اوسه پورې راغلي دي او یا نور مکتبونه چې په دنیا کې سیاسي او اجتماعي شتون لري، هغه ټول د بشر دپاره کار کوي، د بشر د منډې تر لپاره کار کوي. پروژه امن منفعه سرک د بشر لپاره ده. لکه ملګرو چې ویل ته په لومړۍ کې بشر وژنې، ته انسان وژنې، ته ډاکټر وژنې، ته عالم وژنې، ته کارپو وژنې، ته هېڅوک نه پرېږدې، نو دا دعوه خو لرې خبره ده چې زه د امن منفعه پروژو ساتنه کوم. بله موضوع که راشه تخنیکي چې څنګه طالبان د موضوع ته اړ شو، په هلمند کې د طالبانو د نظامي کمیټې مشر ښاغلی ابراهیم صدر چې د دوی ستره منبع د کوټې د شورا د تمویل، د پېښور د شورا د تمویل، د نورو هغو مختلفو ادارو چې په افغانستان کې او بیرون کې شتون درلود د طالبانو د بنسټونو، د هغوی ټولې د تمویل ستره منبع د هلمند افیون او تریاک ول
او په هلمند کې صدر ابراهیم چې دا د هغه د نظامي ډلې مسؤل ده او په هلمند کې ځای په ځای ده، په هلمند کې خپل فعالیتونه کوي او د دې ټولو د تاریاکو د عشر د راټولولو او د مالیې د راټولولو د نورو مختلفو تجارت کې چې دوی داخل دي، دغه ټولې پیسې د صدر ابراهیم لخوا نه کنټرولېږي. د صدر ابراهیم او د ملا هیبت الله ترمنځ ډېر غټ اختلافات راغلی ده. صدر ابراهیم نه غواړي چې نور هغه پیسې چې دی لاسته راوړي هغه د کوټې شورات او نور مختلفو برخو ته تمویل کړي. دا بل دلیل دی چې دوی باندې دا فشار راغلی. ستونزې او مشکلاتونه دوی په منځ کې چې راپېښ شوي ده هم د دې باعث کېږي چې دوی دغه ډول څرګندونې ترسره کړي. اما که راشو مخکې هم اشاره درلوده چې د طالبانو پخواني مشر هم طالبانو ته ویلي وو چې دوی د ښوونځي نه ورانوي، ټولګټې پروژو په وړاندې د خنډ نه ګرځي، خلک د ناحق نه ځوروي بېګناه خلک. اما هېڅ کله هم طالبانو په د جګړې په لومړیو کرښو کې دغه موضوعات په پام کې نه دي نیولي. تاسو جریان کې یاستئ، حتی ماشومان وژل شوي دي، د خلکو کورونو ته اور اچول شوی دی. همدا ډول د سړک پر سر باندې بېګناه خلک چې دوی تګ راتګ کوي هغه د موټرو څخه ښکته شوي دي، په میاشتو ساتل شوي دي او آخر کې په ډېر بد وضعیت سره هغوی له منځه یې وړل شوي دي. اوس دغه پیام ستاسو په نظر باندې تر کومه ځایه پورې د افغانستان خلک دې ته د یو نیک فال په حیث باندې وګوري تر څو طالبان وتوانېږي نور خلک ته اذیت او آزار ورنکړي؟ ګورئ، دوه خبرې دي. یو احساساتي او عاطفي بحث دی چې د افغانستان ولس او ځینې خلک یې باید کوي. یو سیاسي بحث دی چې د افغانستان مسؤلین او طالب چارواکي باید ورته متوجه. په عاطفي اړخ کې که موږ راواخلو، ما مخکې ویلی چې دا پیغام یوه ښه پیلامه ده، یوه ښه شروع ده، موږ یې مثبت ارزو او دې نه دا ښیي چې د طالبانو ځینې مشران هم غواړي چې د افغانستان د سولې برخه شي، نور افغانستان په خپل ځان بسیا شي، نور دوی هم راشي له جنګ نه ستړي شوي دي. ولې تر هغه پورې افغان چارواکو ته بیا زه دا وایم او طالب چارواکو ته دا وایم چې هغوی په تصمیمونو کې برخه لري، هغوی تصمیم نیونکي دي، چې تر هغه پورې د طالب په هېڅ پیغام باندې باور نشي کولی تر څو چې د پاکستان په کیمپونو کې اوسېږي. تر څو چې طالب مشره له دې زه په تا غږ کوم، ته هغه تور چې په تا باندې پوره شوی دی چې د پاکستان په لاس کې ته له پاکستان نه تنبیلېږې، ته په هېڅ تصمیم کې د پاکستان او د آیسای نه بغیر خودمختاره نه یې، تر څو چې دا تور له ځانه ورک نه کړې، تر هغې د تاویې خبرې ته هم د افغانان په ښه نظر نه ګوري. ته ډېر بدنام شوی، یا له کسته بدنام شوی، یا ځینو خواو بدنام کړې، ته ډېر مشکلات لرې. تر هغو چې د پاکستاني کیمپونو نه ته راونوځې، تر هغې چې په قطر کې ځای په ځای نه کړې، تر هغې چې په نورو ځایونو کې ته خپله رهبري، خپله نمایندګي، خپلې استازیتوبونه ځای په ځای نه کړې، تر هغې د تا په یوې خبرې باندې باور نشي کېدی. نو په همدغه دلیل ده چې افغانان باید له طالبانو سره د یو دغه اعلامیه د یو مثبت سیګنال په توګه سره واخلي، ځان ته یو ښه پیل وګڼي او په ټولو هغو لارو چارو باندې کوښښ وکړي چې طالب چارواکي چې غواړي چې سولې ته راشي هغوی ته یوه لاره او زمینه برابره کړي. تاسې ولیدل د طالبانو د معلوماتو په اساس باندې د طالبانو تصمیم نیونکو غړو قهر او غصه پاکستاني چارواکو په دې راپارولې چې 3 یا 4 طالب هغه مشران چې غوښتل افغان سولې سره په خطر کې او د ښاغلي معصوم ثانوي سره خبرې وکړي هغه دوی ونیول، بندیان یې کړل. دې سخته غوسه راپارولې، په طالبانو کې یو تحرک را پیدا شوی ده. افغان دولت په دې استقامت کار وکړي چې څنګه دوی ته زمینه برابره کړي او مساعده کړي. کور مدان سلامت اوسئ. انشاءالله بېرته تاسو سره ګرځم. ولي صاحب، د طالبانو په خپلواکۍ باندې که مو تاسو بحث وکړو، تر کومه ځایه پورې طالبان په اوسنیو شرایطو کې دوی دومره خودمختاره دي چې دوی خپله کولی شي دلته په افغانستان کې د شته ناخوالو په اړه باندې دوی پرېکړه وکړي، یا هم د افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي، او یا هم د جګړو په لیکو کې دوی د عمل منفعه پروژو څخه ساتنه وکړي، یا هم دغه پروژو ته ګواښ پېښ نه کړي. مخکې به همیشه ویل کېدل چې طالبان خودمختاره نه دي، دوی ته پروژه ورکول کېږي، دوی هماغه پروژه مخ ته وړي، که هغه د ښوونځي ورانول وي، که هغه د خلکو کورونو ته اور اچول وي، او یا هم د سړک ورانول اوسي. او په دې کې هم شک نشته، تاسو خبرې په تایید سره ډېر اړخونه سړی باید وسنجوي. یو اړخ مثال دغه دی چې نن سبا هندوستان په افغانستان کې پانګونه هم زیاته شوې ده او توجه د افغانستان حکومت هم ځان ته جذب کړی ده. حتی پرون ما واورېدل چې دوی غواړي چې د عسکري نظامي په حصه کې نور هم یو ښه مثبت رول په افغانستان کې دوی ولوبوي. دغه د پاکستان لپاره یو غټ ګواښ دی او پاکستانیان هم ډېر چالاکه خلک دي او ډېر د افغانستان په مسایلو کې وارد خلک دي. دلته ډېر ځان د حکومت کړی دی او تاسو پوهېږئ ظالم په پاکستان کې دي او هر وخت چې پاکستانیان وغواړي په افغانستان کې خامخا یو مشکل، یو پرابلم، یو شی جوړولی شي او جوړ کړي دي هر وخت. همدغه طالبان دي چې دوی راوستل په 14 کالو کې نه، حتی په دغه 15 کالو کې همدغه هر شی د پاکستان موږ ته دوی سره موږ لاس په ګرېوان یو. نو زه یو هدف دا کیدای شي چې پاکستان لږ بریک نیولی دی په دغه اوس مسایلو کې، ځکه چې غواړي چې د انډیا یو مسل یا د دوی بازو هم معلومه شي چې دوی اصلا په افغانستان کې پلانټ نه دی،
ما تاسو میزونه ډیر وخت خبرې کوي چې زه یې ورځ نه ډارېږم چې افغانستان کې یو پراکسي وار جنگ شروع نشي. هغه جنگ چې دوی په خپل منځ کې نشي کولی، اوس غواړي چې هغه جنگ افغانستان ته راشي، مثلا پاکستان یا هندوستان، حتی نور ممالک غواړي چې په افغانستان کې دغه شی وکړي. اما هندوستان او سیاست چې دوی دلته مخ ته وړي، یا هم د افغان حکومت سره همیشه دوی د افغان حکومت لاسنیوی کړی، د افغانستان د خلکو لاسنیوی کړی، او همیشه دوی په عامل منفعه پروژو باندې دلته سرمایه‌ګذاري کړې ده او کار یې ترسره کړی. برعکس پاکستان بیا په افغانستان کې که چېرته ټولګټې پروژې هم پیل کړي دي، په هماغه پیل کې دوی څخه پاتې دي، تر اوسه پورې دوی نه توانېدلي هغه پروژې پای ته ورسوي. د هندوستان هر وخت کومکونه موږ سره چې کړي دي واقعا په صداقتمندانه کړي دي، دا کې شک نشته کې، او تقریبا په حدود 2 میلیارډ ډالر تر اوسه دوی په افغانستان کې مرسته کړې ده بلایواز او پروژې زیربنایي پروژې، او دوی هم ډېره فداکاري په دې حصه کې. سلامت سعودي صاحب بیرته تاسو ته راګرځم. قدمونه لیدونکو لنډه وقفه له وقفې وروسته بیا هم زموږ خپرونه دوام لري. بیا هم ښه راغلاست. دغه صحیح ولي صاحب دا د سیمې هېوادونو سیاستونه، اما افغانستان ولې دغه سیاستونو ښکار باید واوسېږي، یا هم هغه کوم ډلې ټپلې چې دلته غواړي تر اوسه پورې ستونزه مشکلات رامنځته کړي نه پرېږدي چې دغه زخمی یا ټپي جسد یا افغانستان پورته شي دغه ځای څخه، همیشه بیرته دوی وار پرې کړی دی. اما دلته شته سیاستونه په داخل د افغانستان کې په اوس کې تر کومه ځای پورې دې ښکارندویي کوي چې نور د دغه ستونزو ناخوالو څخه هڅه دې کېږي چې ووځي. اما مخکې تاسو اشاره درلوده چې افغان حکومت باید داسې یو سیاست غوره کړي چې د طالبانو د دغه څرګندونو څخه یا هم په راتلونکي کې نور څرګندونو څخه دوی وتوانېږي افغانستان ته یا دلته د سیاستونو ته یو مثبت لیدلوری ورکړي. بالکل داسې خبره به په بل شکل درته وکړم. یو مملکت چې خپل اقتصاد ونه لري او موږ په نورو ممالکو باندې بارو، یعنی هر شی موږ د دې نه واردوو، او هم ټول پروژې چې موږ خپل انکشافي پروژه اصلا نه لرو ځکه چې هغه توقفونه کوي. نو هر وخت چې موږ رئیس جمهور مثال ډاکټر صاحب اشرف غني زی او نور دینات لکه کرزی صاحب چې هر وخت لاړو لاسونه به یې نیولي وو چې موږ ته څه راکوي. نو اوس هم دغه 15.2 میلیارد د افغانستان لپاره ژمنه شوې ده. هدف په دې کې دا راځي سارا صاحب چې مملکت چې اقتصاد ونه لري، یا مملکت چې ازادي ونه لري، یا مملکت چې خپل یعنی خپلواکي مخ په نام لري، ولې په حقیقت کې چې ګورې موږ ته هر وخت جنګري راځي چې موږ سره جوړوي یا بل څوک راځي، موږ په خپل منځ کې نشو سره جوړېدی. موږ تبعیض د نژاد لرو، تبعیض د ژبې لرو، تبعیض دلته د مذهبي لرو، تبعیض د اقوام لرو. دغه شیان دي چې یو غټ خنډ موږ دپاره جوړ شوی دی. اما دغه مشکلات اوس چې تاسو ورته اشاره کړې، تر کومه ځایه پورې همدغه وسلوالو ډلو دې ته لمن وهلې ده او هڅه یې دغه کړې ده چې په یو نامه او بل نامه دلته د خلکو ترمنځ ستونزې مشکلات رامنځته کړي او پرېنږدي چې افغانان همیشه یو موټی اوسېږي او د خپل ملک د ښېرازۍ دپاره کار ترسره کړي. سهار صاحب دې منفعت دی. وخت چې جنجال وي، خلک سره بیل وي، منځ کې یو مشکلات وي، نو دوی حکومت کولی شي. اوس همدغه رقم یو جنګ سالار څنګه وغواړي چې خلک سره جوړ شي، خو باید د دپاره ځای نشته. هدف مې په دې کې راغلی چې موږ بودیجه ټوله د خارج نه راځي، حتی د ملي اردو، د پولیسو، د وکیل صاحبانو معاشونه بارولې د 9% د افغانستان عادي بودیجه خارج دوی ورکوي. نو که چېرې دغه پیسې دوی ورنکړي او دغه رقم د ملي اردو او د پولیسو، نو چې مملکت 80% بودیجه د خارج نه راځي او موږ خپله بودیجه نه لرو، نو موږ به خامخا د دوی ته غوږ نیسو، که هندوستان دی ورک، که جرمن دی، که امریکا دی، که انګلیس دی، دې ته به خامخا موږ غوږ نیسو. نو موږ خپله اقتصادي ازادي له منځه ځي، سیاسي ازادي د منځه ځي، او د ملیټري یا د نظامي قدرت هم د موږ د لاسه ځي. دوی ما په یادېږي په غزني کې په وخت کې په ولایت کې چې موږ ملي اردو حتی یو عملیات نشو ترسره کولی تر څو چې امریکایان مرمي ورنکړي. نو چې مرمي نه وي نو پولیس او عسکر څنګه وکړي؟ امیدواره یم دغه شان اوس ورځ په ورځ بدل شوي دي. هغه تجهیزات چې موږ په کار دي په مقابل طالبانو کې هغه نشته. او دا پرون دغه جناب صاحب محیدین خان غوره الله دې جنت په نصیب کړي او یو ښه سربازو دغه پرون بیچاره شهید شو. یا هدف دا چې هغه MI-17 دغه هلیکوپتر چې دومره زړې دي چې نه پوهېږي د دوهم جنګ دی او که د کوم جنګ دی. وخت چې موږ تجهیزات نه لرو، موږ هغه نه لرو، موږ لپاره ډېره سخت ده چې په مقابل دښمن کې، او دښمن هم دغه خلا ګوري، پوهېږي چې اوس موږ دپاره کولی شي چې یو ځان ته یو
یو لجنمسي یا ځان ته یو مشروعیت ورکړو چې موږ د نظام سره مکولی شو کار وکړو د چارواکو سلامت اوسئ دغه مشکلات دي کورمدان ډاکټر صاحب موضوع ته چې وایي صاحب ورته اشاره وکړه دغه صحیح ده د هغه شته واقعیتونه دي چې نن افغان حکومت مجبوره دی دغه نورو هیوادونو لاسنیوي ته ضرورت لري تر څو داسې یو وخت راورسېږي چې افغانستان پخپله په ځان بسیا شي اما همدغه مخالفین یا وسلوالې ډلې ویل کېږي چې د دې په وړاندې خنډ ګرځېدلي دي نه دې پرېښی چې افغانستان دې وتوانېږي اقلا هغه خپله عادي بودیجه د دوی وکولی شي پوره کړي همیشه افغانستان په جګړو او ناخوالو کې و په اوس کې ستاسو په نظر باندې شته حکومت ته څه پکار ده څه ډول کولی شي دغې څخه دوی یو ښه پیلامه دوی دپاره واوسېږي تر څو وسلوال مخالفین ډېری کسان وایي چې دوی اوس په واقعیت باندې رسېدلي دي چې دا پردۍ جګړه ده او دوی دغه جګړې خاص دي نور پرې نه دي په افغانستان کې پردۍ جګړې یا پردي استخبارات دلته سره ښکېل اوسېږي او دوی ټول سره یو موټی شي او د افغانستان دپاره کار وکړي بالکل ساده صاحب جنگ همیش وسیله ده هدف نه ده او جګړې معمولا د اهدافو د لاسته راوړلو په خاطر د وسیلې په ډول باندې کارول کېږي تاسې وګورئ د دولت لپاره دا ډېر بهتره ده چې لکه څرنګه چې له حزب اسلامي سره د سولې تړون لاسلیک شو او د افغانستان ملت د دې تړون دروند استقبال وکړ او نړیوالو هم ډېر زیات دا تړون تایید کړ او دا تړون اوس د عملي کېدلو پلي کېدو په حال کې ده دولت ته پکار ده چې اول خو له حزب اسلامي سره هغه کړې ژمنې ټولې چې دې ته متوجه دي هغه عملي کړي او طالبانو ته دا ثابته کړي چې دولت د سولې په تړون کې دوی ته هم دغسې له صداقت سره کولی شي چې تعامل وکړي او دوی هم راتلی شي همدغسې دولت سره مستقیما بین الافغاني مذاکرات په مخ یوسي او بالاخر راشي د افغانستان سیاست یوه مثبته او معقوله برخه وګرځي او جګړه چې هره ورځ افغانان پکې قرباني کېږي دا پای ته ورسي په ګډه سره او خارجي هیوادونو ته نړیوالو ته او سیمه ییزو هیوادونو ته قدرتونو ته دې زمینه نور په لاس ورنه کړي چې خپلې نیابتي جګړې په افغانستان کې اوږدې کړي او نور افغانان پکې ووژل شي هره ورځ زیربنا پکې ورانې چې له یوې خوا موږ په سوال باندې پیسې راوړو پروژې پرې جوړوو د بلې خوا یې بېرته په خپل لاسونه باندې ورانوو دا هېڅ امکان نه لري چې دا دواړه کارونه همزمان په مخ باندې ویوړل شي بله اساسي خبره دا ده چې طالبان هم دې نتیجې ته رسېدلي دي چې تر ابده پورې دوی نشي کولی د جګړې له لارې خپل اهداف لاسته راوړي ځکه دوی ډېر زیات زیان په دې جګړه کې لیدلی ده دوی مشران پکې وژل شوي دي دوی قومندانان وژل شوي دي دوی هره ورځ ژوند له لاسه ورکوي دوی خپل خپلوان دي دوی کونډې یتیمان ماشومان دا بیرته د افغاني ټولنې د وژو بار ده او د افغانانو په د افغانستان په دې خاوره کې په دې جغرافیه کې دوی بالاخره ژوند ته امید لري چې دلته باید ژوند وکړي که چېرته دولت وغواړي چې دغسې مثبت سیاست لکه څرنګه چې توقع ځینې کېږي له حزب اسلامي سره یې سوله تړون یې وکړه همدا تړون عملي کړي طالبان ته یو ډېر ښه فرصت په لاس باندې ورځي چې دوی هم اعتماد وکړي او راشي افغان دولت سره خودمختاره دي همیشه ویل کېږي کله چې د افغان حکومت وروستی پړاو هم تللی و په دوحه او قطر کې هغلته طالبانو د یو شمېر استازو سره لیدلي وو بیا وروسته د هغې څخه طالبان همغه استازي ولاړل اسلام آباد ته هغلته اسلام آباد کې د پاکستان د استخباراتي ادارو له چارواکو سره ویل کېږي لیده کاته کړي دي او دغه موضوعات له هغوی سره شریک کړي چې موږ د افغان حکومت سره په دغه اساس باندې خبرې اترې وکړو که نه کله چې دوی د خبره اترو واک او صلاحیت ونه لري بیا څه ډول ممکنه ده چې په افغانستان کې د جګړې په لیکو کې د ټولګټو پروژې یا د عواملمنفعه پروژو په وړاندې دوی خنډ ونه اوسېږي او یا هم د هغې څخه دوی ساتنه وکړلی شي بالکل کاملا دا بیخي درسته زما مخکې وویلې چې تر څو چې دوست او دشمن تعریف نشي تر څو چې ملي ګټې تعریف نشي د یو چا په وړاندې باندې او درست له خپلو ملي ګټو نه ته تعریف ونه لرې تا ته هر څه د دشمن په سترګه باندې ګوري او عسکر یې وژنې امنیتي ځواکونه یې وژنې سړک ورانوي پل ته بم لاندې کوي ږدي ولې نو په داسې یو حالت کې دا ډېره مشکله ده اما بل خوا نه مثبت اړخونه یې ډېر زیات دي اوس ما مخکې مېلمنو اشاره ورته وکړه چې هغه دا دی چې خپله طالبان یو وخت دلته نظام و حکومت یې درلود 4-5 کاله هغه وخت کې دوی سره نړیواله مرسته نه کوله که دوی سره نړیواله مرستې کړې وای دوی نظام یې په رسمیت پېژندلی وای ممکن په دوی کې ډېر زیات تغیرات راغلي وای اما راسن جګړې ته زمینه برابره شوه او افغانستان ته خارجي قواوې راغلې او خارجي قواو په افغانستان باندې یرغل وکړ د طالبانو نظام یې وران کړ چپه یې کړ طالبان را مجبور شو دې جګړې ته راکش شو او دا جګړه تر ډېره حده پورې همدې خارجي قواو نړیوالو راوړه په افغانستان کې تر اوسه پورې دوام ورکړ
اوس په سیمه ییزه او نړیواله سطح باندې یو تغییر ته زمینه برابره شوې ده. هغه دا چې دلته په سیمه کې چې کوم قوتونه دي، دولتونه دي، هغوی نور دې ته متوجه دي چې امریکا او د دې ملګري دلته راغلي دي، غواړي دا جګړه په سیمه کې نور هم اوږده کړي. یو ډول اطلاف یې رامنځته کړی ده او دا اطلاف چین ده او هند او ایران ده او روسیه ده. دوی هېڅکله اجازه نه ورکوي چې دلته د ناټو او د امریکا او د دې متحدین ملګري د خپلو منافعو په خاطر باندې سیمه ییز هېوادونه نارامه کړي، د دوی تر پولو پر ځانونه ورسوي. همدا علت چې دغه د جګړې تغییر هم د سیاستونو د تغییر په نتیجه کې رامنځته کېږي. اوس دوی دې ته متوجه شوي دي، د امریکا متحده ایالات او ناټو هم ډېر زیات مشکلات لري. دوی هم نشي کولی تر ابده پورې په افغانستان کې د خپلو ګټو په خاطر جګړه وساتي. جګړه د دوی لپاره هدف نه ده، جګړه د دوی لپاره وسیله ده. دوی چې خپلو اقتصادي موخو ته ځان رسوي او خپلو منابعو ته ځان رسوي، زیرمو ته ځان رسوي، نو دا جګړه تر یو وخته پورې شته. بالاخره بیا کله چې په دې پوه چې نور جګړې په وړاندې خنډونه ډېر زیات دي او خلک نور جګړه نه غواړي او موانع ډېر دي، دوی بیا راځي سیاست ته مخه کوي او طالبان هم تمایل پیدا کوي. سیمه ییز هېوادونه اوس پاکستان ده مثلا، دا اوس پاکستان خو نه غوښتل چې تر ابده پورې په افغانستان کې جګړه دوام پیدا کړي. پاکستان خپلې ګټې درلودې. اوس که پاکستان په دې پوه شي چې تر جګړه یې په سوله کې ګټه زیاته ده، نو راځي سولې ته کښېني. طالبان هم عمله کوي سوله. بېرته تاسو ته راګرځم. دې تر څنګ د پاکستان د سیاستونو په اړه باندې همیشه ویل کېږي چې دغه وسله والو ډلو څخه پاکستان د یو وسیلې په حیث باندې دې څخه کار اخیستلی دی او په افغانستان کې د خپلو موخو اهدافو د ترسره کېدو لپاره دوی دلته د جګړې لګښت هم حتی دوی ته ورکړی دی او همیشه هڅه شوې ده چې پاکستاني جنرالان هم د دوی په څنګ کې ورسره وو. تېر ورځ تاسو لیدلي وي د پاکستان د پوځ مشر کله چې مخه کوله، ښاغلي راحیل شریف وویلې چې د افغانستان کې شته ناخوالو ته د پای ته رسېدو دپاره یوازینۍ لاره د سولې لاره ده او دوی کولی شي د سولې لارې څخه په افغانستان کې جګړه پای ته ورسېږي. خو په څنګ کې د کشمیر موضوع هم یادېږي چې کشمیر موضوع هم ډېره مهمه ده او باید د کشمیر موضوع ته هم د پای ټکی کېښودل شي، هغه موضوع هم باید حل شي. دغه څرګندونه ستاسو په نظر باندې تر کومه ځایه پورې دې ښکارندویي کوي چې پاکستان خپلو سیاستونو تغییر ورکړی، اما بازي یا کوم هغه سیاسي بازي چې دوی پیل کړې وه فقط هغه بڼه یې ورته تغییره کړې ده؟ ګورئ، زه د افغانستان په دغه حساس وخت کې چې له ده کوم پړاونه دی تېرېږي، افغان ولس ته د دوو شیانو مبارکي وایم. هغه یو دا چې دوی وکولی شل په دې نږدې وختونو کې خصوصا د ولسمشر غني په دوره کې چې کله دی رئیس جمهور شوی ولسمشر شوی ده، خپل اتفاق او اتحاد او یووالی نړیوالو ګاونډیانو ټولو ته ثابت کړي، د ملي پروژو ملي ګټو په مقابل کې په یو دریځ او په یو موقف کې ودرېږي. دا یو موضوع. بله موضوع دا ده چې د ولسمشر غني په ابتکار سره مونږ تاریخ بدلو. مونږ هغه 40 کلن تاریخ چې نړیوالو پاکستان او ټولو ویلي چې افغانستان په وچه پورې یو تړلی هېواد، هغه بدل کړ او لا یې هم بدلو. تاسې ګورئ چې مونږ په خپل اقتصادي ژوند کې یوازې همدا خبره کوله چې مونږ د کراچۍ په بندر پورې او مونږ د هند په بحر پورې تړلي یو، مونږ په وچه پورې تړلي یو هېواد. ولې نن داسې نه ده؟ نن مونږ له ترکمنستان سره، نن مونږ له ازبکستان سره، نن مونږ له تاجکستان سره، نن مونږ له چین سره په واخان او په نورو مختلفو کوریډورو باندې کار کوو او د دې زیاته برخه حتی وصل سوي دي. مونږ د کسپین له بحیرې سره له اروپایي ټولنې سره نورو هېوادونو سره وصل سو. دغه هر هغه څه دي چې پاکستان یې په دې پوه کړ چې افغانستان نور بې تا هم ژوند کولی شي، له هغه وخت نه یې ښه کولی شي چې له تا سره ارتباط درلوده. همدغه دلیل دی چې کله تاسې اشاره ورته وکړه چې د پوځ مشر راحیل شریف ځي او هغه د خپلې خدای پامانۍ په آخر وخت کې ډاکټر صاحب عبدالله ټلیفون کوي او له ده نه د ښو مناسباتو هیله کوي او له ده نه غوښتنې کوي. او یا که تاسې وګورئ په اشخاباد کې چې کله د نړۍ د پایدار ترانسپورټ کنفرانس و، هلته نواز شریف تاسې له جریان نه نه خبر او ما ته معلومات رسېدلي دي چې په کومه خوله او په کومه طریقه له ولسمشر غني نه د کوم همکارۍ غوښتنه کړې ده. ځکه پاکستان نور پوه شو چې زه د تاریخ تورې کندې ته روان یم، زه نور منځوي شوم، زه نور هم منځوي کېږم او حتی نړیوالو بندیزونو سره مخامخ کېږم. اوس خبره دا ده اما ډېری وخت پاکستان دغه ډول د بازۍ میدان څنډې ته ایستل شوی دی، خو کله چې بېرته دې ته د ساه ایستلو وخت ورکړل شوی دی، د هغې فرصت څخه هم دوی ډېر اعظمي استفاده کړې ده او یو ځل بیا همغه خپلو شومو اهدافو همدې خبرې ته راځم چې افغان دولت باید ډېر زیات متوجه اوسي، لکه څنګه چې ولسمشر خپله دغه پالیسي چې هم جګړه کوو هم سولې ته دروازه خلاصه ده. په تېر 1-2 کلو کې ډېره ښه پر مخ بوتله او لاسته راوړنې تاسې ولیدلې. اوس بیا په افغان دولت غږ کومه چې طالبان به خوشبینه وي، د طالبانو ځینې مشران به سوله کوي ولې فرصت به نه لري، نه به پرېښودل کېږي. خو فهمې وي، متوجه وي چې دا د پاکستان هغه تکتیک نه وي چې د ژمي په رخصتیو کې بیا سوء استفاده وکړي.
افغان دولت باید متوجه اوسي د طالبانو دغه یو اعلامیه دوی باید اغفال نه کړي، دوی ونه غولوي، بلکې خپلې موازي پالیسیانې هم دفاع هم جګړه هم سوله ټول فرصتونه باید په کار باندې واچوي او دوی اغفال نه شي. زه یو خبره کوم چې یو لامل هم دا بولم چې طالبان نور په دې باندې پوه شوي دي چې موږ ځینې داسې چارې د پاکستان په خواښه باندې ترسره کړې چې هغه په افغان ولس کې د موږ محبوبیت بالکل له منځه ووړ او په له منځه تلو باندې ده. اوس پوه شوي دي که مخکې پوه شوي وو مجبوریتونه د دې لامل شوي وو چې دوی نه پرېښودل، یا به ډېری کسان وو چې دوی کورنۍ هغلته د پاکستان په پاکستان کې کله چې دوی کورنۍ میشتې وي پاکستان پوځ په دوی باندې فشار راوړي او دوی مجبورېږي چې د پاکستان هغه څه چې وایي ورته هغې نه پوی فکر کوم تېر یو نیم کال مخکې هم ولې اوس یې په ښکاره توګه سره د هر هغه چا سره چې دوی ورسره بحث کوي په پاکستاني چارواکو کې پاکستاني نظامي ادارو کې هغوی ته دا خبره په میز باندې کېښودله چې دا خبره که ته نوره ما سره نه منې نور دا زما د ژوند په ختمېدو باندې تمامیږي، نور ما زه په افغان ولس کې ځای نه لرم. طالب اوس له پاکستان سره دا خبره په جدیت باندې مخې ته کېښودله چې نور زه هر هغو چارو ته چې هغه ته له ما نه غواړې ما ته وایي یو څه په عمل کې بل څه کوي هغو ته ادامه نه ورکوم، زه نور انسان وژنه نه کوم، زه نور د برق پایې نه نړوم، زه نور د ټاپي پروژه ساتم، زه کاسا ساتم، زه د مس عینک ساتم، زه د ریل پټلۍ چې له بامیانو نه جوړېږي تر نیمروزه پورې زه دا ساتم. د هغه دلیل دا ده چې طالبان نور پوه شو چې زه په افغاني ټولنه کې نور بې حده منفور شوی یم، ما خلک نور نه مني، نور مې نشي جذبولی. همدغه دلیل چې پاکستان سره جدي خبرې شروع کړې، افغان دولت سره خبرې شروع کړې او زما د معلوماتو په اساس باندې چې ما ورته مخکې اشاره وکړه هغه درې چارواکي چې د قطر د خبرو په نتیجه کې پاکستان ونیول په هغوی باندې د طالب چارواکي ډېر سخته غوسه راپارېدلې ده او پاکستان د جدي توګه سره ویل اجتماع نه پرېږدي. هغه غوښتنه چې زه د افغان په حیث باندې له طالبانو نه لرم او زه غواړم دوی دې ته متوجه کړم چې دغه اعلامیه چې ډېره مشموله ډېرې خوایا پکې رانغاړل شوې ډېره ښه اعلامیه وه، زه یو نیک ګام بولم، خدای دې تاسې نور هم دې ته متوجه کړي. ولې دومره مه ناوخته کوئ طالب چارواکي چې بیا تاسې په افغاني ټولنه کې د اوسېدلو ځای حتی ونه لرئ. اوس هم فکر کوم چې ځینې داسې فرصتونه دوی لري چې افغاني ټولنه به ترې اندازې پورې دوی جذب کړی شي او به یې مني ترې اندازې پورې. ولې که چېرته دوی زر تر زره لاس په کار نه شي، زر تر زره د سولې خبرو ته لبیک ونه وایي او د پاکستان نه ځان را جدا نه کړي او دا دایه تثبیت نه کړي چې په موږ باندې پاکستان تاثیر نه لري او د پاکستاني کیمپونو نه ځان را فارغ نه کړي، اول ما ته د افغان په حیث باندې ځان مستقل ثابت نه کړي او بیا دولت ته او بیا افغان ولسونو ته، نو دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي. ناوخته نه ده، اوس هم پرې غږ کوم، اوس مې هم دا غوښتنه ده چې دومره مه ناوخته کوئ چې بیا په افغاني ټولنه کې د اوسېدو د جذب ځای ونه لري. کور مدان سلامت اوسئ. صاحب که دا بحث سره راټول کړه موږ تاسو په دې باندې بحث وکړو چې څومره وخت نور د افغانستان خلک ولسونه دې ته نور هم وخت ورکړي تر څو معلومه شي چې په رښتیا هم وسلوال طالبان به وروسته دې څخه عمل منفعه تاسیسات نه ورانوي، ملکي خلک به نه وژني. همدا اوس هم ویل کېږي هغه هېوادونه چې د افغانستان سره کومک کوي د دې له درکه چې وسلوال مخالفین ملکي کسان وژني، ملکي تلفات زیات اړوي، دوی اوس څه ناڅه ناهیلي شوي او نه غواړي د افغانستان سره مرسته وکړي چې دغه خپله د عمل منفعه پروژو په وړاندې خنډ ګرځېدل دي، ځکه نور نړیوال نه غواړي په دغه ډول سره دوی د افغانستان سره کومک وکړي، داسې کومک چې نن جوړېږي او سبا بېرته طالب له لورې ورانېږي. سارا صاحب د طالبانو موږ ګارنټي نشو کولی چې دوی به څه عمل اجرا کوي، سبا ته به څه کوي او یا به دوی په خپلو ژمنو باندې ټینګ ولاړ وي، په دې باندې موږ نه پوهېږو ځکه چې دوی ته هم د یو بلې منبع د خوا ډایرکشن ورکولی کېږي، لوژیستیک ورکول کېږي، پیسې ورکوي. اما دغه څه چې ورکول کېږي څه نه څه اوس پرې کم شوي نه دي. مخکې اشاره ورته وکړه چې د دوی اقتصاد هم څه نه څه ضعیفه شوی دی. هغه کسان چې دوی تمویلول اوس نه غواړي دوی تمویل کړي، خو دوی په یو عقیدوي په اساس باندې دي او په ضمن کې د بل چا مزدوران هم دي. عقیدوي معنی دوی په وړاندې عقیده، اما فکر نه کړم چې په هېڅ دین کې د یو بېګناه کس وژل کېدل یا په داسې یو ځای کې ځانمرګی کول چې هغلته بېګناه بېچاره مظلوم کسان یو څوک چې کچالو یا چپس خرڅوي د هغې وژل. ساده ژبه وایم چې چېرې پیسې بېرته ورته شروع کړي نو داسې خلک به وي چې د پیسو لپاره به دا کار بیا شروع کړي. هغه طالبان چې عقیده وي چې ښه خو موږ د جنګ لاس اخلو. سلامت صاحب ډېر زه به تاسو سره ګرځم، قدرمنځون خو لنډه وقفه لرو، له وقفې وروسته بیا هم زموږ خپرونه دوام لري. بیا هم ښه راغلاست. مهرباني زه دا فکر کوم چې دوی به خامخا په خپلو کړو وړو کې تغییر راولي. دې تغییر په دې معنا دی چې دوی سره خلک څه کوي، پاکستان څه ورسره کوي، نړۍ نور څه ورسره کوي. یو زما په عقیده زه به موږ هغه کار وکړو چې موږ تاسې کولی شو
افغان ولسمشر په داسې چارو باندې لګیا دی چې واقعا موږ چې ګورو ډېر یو ښه تغیرات راولي. مثال دی موږ د ریل پټلۍ شو او نور سړکونه شول او د نور دنیا سره تجارت شو یا بله لاره پیدا کول، دا فکر کوم موږ لپاره یو ښه ګام دی. موږ کولی شو چې که چېرې خپل حکومت ته ولسمشر د دا سپورټ ورکړو چې ته چې دا کار کوي دا موږ خپل منفعت پکې وینو. وخت چې موږ وینو چې د چین ریل راځي مزار شریف ته، نو موږ په دې کې منفعت وینو چې موږ تجار په وجه چې په کراچۍ لاړ شي نو په چین به ځي. او که چېرې مثال موږ وینو چې مثال په کابل ښار کې د یو ریل پټلۍ وي، خلک په دې کې ځي، د سرویسونو د اقدام د کمي وي، خو موږ دپاره به ګټه وي. نو موږ غواړو چې د خپل حکومت موږ کولی شو سلامت سئ. ډاکټر صاحب، په اوس کې کله طالبان چې دغه اعلامیه خپروي او د ټولګټو پروژو په وړاندې وایي چې خنډ پېښوي، مخکښ صاحب اشاره درلودله چې نور کله به همېشه زموږ تاسو سوداګریزې راکړې ورکړې د پاکستان له لارې به موږ او تاسو کولې او ډېری وخت به زموږ تاسو سوداګرو ډېر زیات تاوان هم له دې اړخه لیدلو. اما نن کله چې افغانستان نورې بدیلې لارې پیدا کړې او طالبان هم هڅه کوي چې دغه پروژو په وړاندې خنډ واقع نه شي، تر کومه ځایه په دې ښکارندویي کوي چې نن دوی د پاکستان څخه هم هغه ډول چې په تېرو کې د پاکستان تر تاثیر لاندې و هغه تاثیر نن ډېر کم لیدل کېږي. ګوره اول خو دا دی چې طالبان هېڅ وخت یعنې دا د دوی هدف نه دی استرابه پر دوی د نورو د لاس اله پاتې شي او دوی وجنګېږي، ووژل شي، خپل خلک ووژني، خپلې جربیناوې خرابې کړي. په طالبانو کې ډېر خلک چې ماته معلوم دی هغه ډېر مثبت فکر لري د خپل هېواد په وړاندې، د خپل نظام په وړاندې، د خپل راتلونکي په وړاندې. هغوی لکه څنګه چې مخکې خورشید صاحب اشاره ورته وکړه، کله چې دوی د سولې لپاره اواز پورته کړ، دوی به ونیول شو، دوی به بندیخانو ته واچول شو. دا اوس هم دوی د سولې په جرم باندې دوی بندیان دي او دې په خاطر چې دوی کله ناکله د خپل استقلالیت هڅه کړې ده چې دوی مستقل ځان ثابت کړي. دوی په یو ډول باندې دوی شکنجه شوي دي او له دې صحنې نه ایستل شوي دي. حتی اوس په نړیواله سطحه باندې دا تغییر رامنځته شوی ده او نور هغه لوبه دلته باید پای ته ورسېږي، هغه لوبه اقلا تغییر وخوري. افغانان د یو ملت په حیث باندې د دې خطرناکې لوبې نه ژوندي راوتلي دي، اقلا یو ساه یې اخیستې ده او غواړي چې په وطن کې سوله راشي. نو طالبان هم مسؤلیت لري او د خپل مسؤلیت په اساس باندې دا یو مثبت کار ده او زه مثبت ارجابي کوم او امیدواره یم چې عملي مننه کوم. سلامت سئ. ښاغلی مخکښ د حل لارو ټاکل راشوی دی، تر څنګ خپله د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې طالبانو په تېرو جګړو کې په هېواد کې عامه شتمنیو ته د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت باندې زیان رسولی دی. 2 میلیارډ ډالره د افغانستان لپاره زموږ تاسو لپاره ډېر څه کېدلی شوی. همدا زموږ تاسو هېوادوال دي ډېری کسان حتی باور کوي د شپې لپاره دوی د خوړلو ډوډۍ نه لري، حتی د اتاق د ګرمولو دپاره دوی څه نه لري. ګورئ چې د سړک پر سر باندې دوی صندلۍ ایښې ده، د سپین سرې مور په هغه صندلۍ کې ناسته ده. اما طالبانو همدغه مرستې او کومکونه د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت باندې عامه تاسیسات له منځه وړي دي. دغه واقعیتونو ته په کتو سره د راتلونکي لپاره تاسو څومره خوشباور یاستئ او حکومت باید تر څومره پورې دغه مطبوعاتي خبرپاڼې ته خوشباوره واوسي؟ زه د طالبانو د مطبوعاتي خبرپاڼو نه بلکې د حکومت مطبوعاتي خبرپاڼه داسې بولم چې پوره درایت او پوره درک پکې نه ده شوی، پوره ځیرنه پکې نه ده شوی. اول دا چې لکه مخکې چې ملګرو ورته اشاره وکړه د ټول افغان ولس باور دا ده چې نه یوازې طالب صحیح د طالبان به مو بلکې په داخل کې ځینې داسې کړۍ وې چې هغوی د طالب په نوم باندې مکتبونه سوځول، هغوی د برق پایې سوځول، هغوی د سړکونو مخنیوی کاوه. دا یو موضوع. بله موضوع دا همیشه طالبانو پر غاړه اخیستې کار چا کول دوی به دغه ښه ګڼله چې مکتب سوځول شوی دی. نو په هغه کې هېڅ شک نشته چې طالب دا په غاړه اخیستل، ولې که چېرته تا ته د دښمن له خوا نه یو مثبت سیګنال درکول کېږي، یو خوشبیني وړاندې کېږي، یو غوښتنه کېږي، باید ته لږ نرمښت راولې. دغه بیان چې ریاست جمهوري نن ورکړی زه کاملا په دومره توندوالي سره مخالف یم، ولې پوره اقدامات باید دولت وکړي او هغه دا چې لکه څنګه چې حزب اسلامي ته زمینه مساعده کړله او ما ورته مخکې اشاره وکړه دغسې د هغو طالب چارواکو ته چې غواړي له پاکستان نه استقلالیت واخلي، په قطر کې میشي، په سعودي کې میشي، په کابل کې حتی میشي، کوم څه کولی شي چې موږ طالب سره سولې ته ورسوي، په هغو د فکر وکړي. کور ودان ډېره زیاته مننه کوم. سلامت اوسئ. سټیډیو ته مو تشریف راوړو. قدرمن لیدونکو له تاسو څخه مننه کوم د خپلو تر پایه پورې زموږ سره ملتیا وکړه. تر بیا هم په لویه مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شي.